په انګلستان یعنې انګلینډ یعنې په لندن کې 2 کسان په دې یو جمعه کې وژل شوي. یو په کرسمس کې چې د دې د اختر ورځ وي شپه وي په هغې په شپه باندې هلته عکسونه ما لګولي، او یو چې دی په نوي کال په اول تاریخ باندې 2023 کې وژل شوي دي. او دغه شان دي واقع 2-3 په افغانستان کې هم شوي دي په دې یو میاشت کې. په دې ټولو د سره خبرو کوم ډېره مهمه ویډیو ده. زمونږ بعضې افغانان چې دي دومره د دې چوکۍ وږي دي، دومره مطلب پرست دي، وطن پرست نه دي، دومره شخصي دشمني د اوسني نظام سره لري چې دی غواړي چې څه رقم دغه نظام اوسنی راچپه کړي. که د سره روس ټوپک ورکوي، که دله امریکا ټوپک ورکوي، که دله اسرائیل ټوپک ورکوي، که دله پاکستان ټوپک ورکوي، که دله ایران ټوپک ورکوي یا چین ټوپک ورکوي، هغې نه دغه راوالي خو د خپل افغانستان خپل نظام پکې د منځه ویسي. او بعضې دلته زه وینم چې په افغانستان کې چې په تنور کې یو ډوډۍ هم ولېږي دی او ښځې نه که نه وسوځي، دی دلته لیف راشي وګوره طالبانو تلي هغه تنور کې هغه ډوډۍ غورځولې ده، صاحب مهربانه وسوځېده، صاحب مهربانه افغانستان تباهۍ او بربادۍ طرف ته روان دی. اوس تاسې به کتلي چې یو څه موده مخکې تقریبا 2 جمعې مخکې الیاس مومن په نوم باندې دغه ماشوم د غلو د خوا نه تختول شوی و. بیا هغه غله ونیول، په شهادت رسېدلی و دا ماشوم. بیا هغه غله ونیول، هغه یو لی پکې سزا هم ورکړه او نور اوس هم کېدی شي مابس کې وي. نو او بل واقعیت به تاسې کتلي چې په کابل کې یو ډاکټر په شهادت رسول کېږي، هغه صاحب مهربانه د هغه مجرم هم نیول کېږي. او تاسې به کتلي دا 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې زموږ یو بل جبار خیر ورور دی چې په ننګرهار کې فکر کوم خسرخود کې ژوند کوو، هغه د چا د خوا نه په شهادت ورسول شو. موږ په دې ټولو خفه یو. دا د حکومت ذمهواري ده د دې وخت د افغانستان د اوسني نظام. خو دلته تاسې وګورئ چې په کرسمس یا په نوي کال کې دغه انګریزان په قتل رسول شوي دي. کرسمس 15 تاریخ دی، تقریبا د یو جمعې وشو. اوسه پورې د مجرمینو معلومات نشته. په افغانستان کې تاسې وګورئ چې په یو جمعه کې دننه د الیاس ورکوټي ماشوم مجرمان یې ونیول. نو خبره دا ده چې دلته هم دا قتلونه کېږي. دا خلک داسې نه کوي چې راځي صاحب مهربانه دا شی په حکومت باندې دغه کوي چې تاسې د حکومت دا قتل کړی دی. زمونږ بدبختي دا ده دې د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه مجرمان ونیسي او دغې ته سزا ورکوي، او دغه شانې کېږي د دې تحقیقات کېږي 1 جمعه 2 جمعې بعدې باندې په کلونه ولګي. مګر زمونږ خلک چې په افغانستان کې څوک په شهید شي یا په شخصي دشمنۍ کې یا د غلو د خوا نه وتښتول شي، دلته ورور لایفونو ته کښېني، په غټو چنلونو کې په ټویټر باندې صاحب مهربانه په ټي وي کې چې دا د افغانستان په خلاف یې جوړ کړي دي، وایي دا ورور صاحب مهربانه دا طالبانو دا کار کړی دی. یعنې دا دغه نه کوي چې یاره دغه موږ دا سوچ ولرو چې یاره دغه ستاسې په نظام کې دا کار شوی دا مجرمان ونیسئ. نو د مجرمانو د نیولو په ځای باندې چې موږ په هغې خبرې وکړو، راځو مستقیم وروره د نظام ګریوان ته لاس اچوو چې دا ولې دا کار شوی. دا کار خو دلته هم کېږي، په د انګلینډ کې هم کېږي، په د امریکا کې هم کېږي، دا په دې ګوګل کې سرچ کوئ. نو خبره دا ده چې موږ هغه 300-400 روزانه شهیدان ورکول، هغه وخت ولې تاسې هېر کړو. اوس هر څنګه د مشکلات شته دی، موږ وینو په هغې باندې موږ هم خبرې کوو، مګر همدا ستاسې مبارزه دا ستاسې دغه چې ده دا صرف یو ترپي ده. زه لایفونو ته چې دلته پاتې ټیم زه لایفونو ته ډېر نه ځم چې زه لایف ته ورشم ما ته ورته خپل دریځ معلوم که. دریځ د دې دا دی چې یا به کلک مخالف اوسي د طالبانو او ټوپک به راړي صاحب مهربانه او د دې په خلاف به خبرې کړي، او یا به صاحب مهربانه مکمل حیاتي کې جمهوریت ته یا بل ته. څوک هم چې حیاتي کې هغه جمهوریت ته کوي او هغه اوسني نظام ته کوي. دا مبارزه نه ده. مبارزه او اسلامیت هغه دی چې حق ته حق وي، نه حق ته ناحق وي. خبره دا ده چې دلته هم دا واقع کېږي په افغانستان کې. هغه شکر الحمدلله په یو جمعه کې هغه د ماشوم قاتلین ونیول شو، او دغه ډاکټر صاحب ماشومان د مجرمانو په 2-3 ورځو کې ونیول شو. نو خبره دا ده چې په دې باندې باید موږ تاسې په دې کار وکړو چې دغه د دې وخت د نظام د دې وخت د خلکو دغه وظیفه ده چې دغه خلکو ته سزا ورکړي. مګر موږ پاسېږو دغه نه یو بل شیل او شخصي مفادات تېړو، په دې باندې صاحب مهربانه سیاست کوو، د پردو په مړو باندې پردي په شهادت باندې. څومره د افسوس خبره ده چې هر شی تاسې په دې نظام باندې ورتپئ. آیا په جمهوریت کې خلک نه تښتول کېده؟ خلک نه وژل کېده؟ آیا خلکو نه پیسې نه اخیستل کېدې؟ نو باید لږ سوچ فکر وکړو. خو ته خو یو بد ته بد وي، باید موږ تاسې دلته خیاطي ونه کړو، یو طرفي قضاوت ونه کړو. موږ مننه کوو چې د الیاس شهید ماشوم دغه یې ونیول، مجرمان یې ونیول، همداسې ډاکټر صاحب او الله دې وکړي چې دغه بل ورور چې په شهادت رسېدلی دی د دې مجرمانو ونیسي او ولس ته یې پېښ کړي. دې ته مبارزه وایي، دې ته اسلامیت وایي، دې ته افغانیت وایي. یو طرفي قضاوت هېڅکله مه کوئ. دا جرمونه دلته هم کېږي په دې هېوادونو کې، خو دا ولس چې دی
د حکومت نه دا تقاضا او دا غوښتنه لري چې مجرم دې ونیول شي او سزا دې ورکول شي. دغه شان په افغانستان کې باید موږ او تاسې داسې کار وکړو. د ټوپک او د نظام د چپولو لپاره دغه استعمال نه کړو دغه لارې.